بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نن تاسو ما سره بس کې ګوري هم حسن خان صاحب لګیا دا خپل ریسرچ کوي او مختلف خبرونه هم ګوري، سټډي هم کوي. تاسو کې ما وخت خونن خاص موضوع نن یو خو په دا حواله سره پاک افغان ریلیشن څنګه تاسو حسن خان صاحب نظر ګوري. یقینا چې ژور نظر هم لري، نور په باندې هم وي. خو دا وخت کې موجوده چې کم پاکستان کې صورتحال دی، په دغه کې د پالیسۍ باندې څه بدلون راتلی شي. او بیا تېره ورځ هم یو نیوز چې کم تاسو سره موږ خپور کړی په هغه حوالې سره به خبره کوو چې افغانستان طالبان د خپل ولس نه څومره لرې دي. آیا دا حکومت په داسې وچلیږي نه وچلیږي؟ او بل دی خو په دې داسې صورتحال کې چې هلته یو شمېر مشکل دي، مسایل دي، او بیا پاکستان د دې ټیم کې د انحلا یا چې کوم خاص کر سټوډنټان هغه کوي چې دا ویم لري چې موږ بهر قسم کومک کوو. نو په داسې صورتحال کې د واپسي عمل کې څومره نقصان دی ده او دغه به کامیابه شي که نه، او پاکستان په دغه باندې اوس څه سوچ لري. او دې سره سره چې کوم پاک هند جګړه وه، هغه خو جګړې نه مخکې موږ وایو چې سر ته رسېدلي ده، بهارت ته لوی شکست میلاو شوی ده په سفارتي توګه باندې هم او اندروني توګه باندې هم. او که تاسو لیدلي چې مودي اوس فلم سټار اوسه میلاویږي، نورې خبرې کوي چې کم پهلګام واقع خبره وه، غټې غټې دړاکې وي، هغه تېرې شوي دي او فوج باندې هر څه ورچولي چې تاسو څه وکړئ. خو هغه هم تر اوسه پورې ناکامه ښکار دي او څه قسمه لکه غټ حرکت کوشش خو کوي، خو ناکامۍ سره اوسه پورې مخامخ دي هر توګه باندې. نو امکان دا لري چې اوس په خپل ټیبل ټاک ته کینی، خبرو ته وکینی، هغه صورتحال مخې ته نشي راتلی. په دې نظر باندې حسن صاحب ړومبی خو به تاسو په دې نظر اخلو، تاسو مصروفه هم یې، چې دې وخت کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې لکه تېره ورځ تاسو هم بیا خبر ورکړه چې دا ټیمه پورې طالبان حکومت نه خو هغه بیرغ مني چې کوم د افغانستان ولس یا د ټولو شورې متفقه طور باندې درې رنګه بیرغ د جنډه ده. دویم چې کوم د افغانستان ملي نغمه ده یا قومي نیشنل سانګ چې کوم دی، ولې چې هغه په ښکاره ثبوت دویم ځل تاسو ولیدل څو ورځې مخکې پېښور کې پوهنتون کې یو تقریب کې سفیر ورته پانسېده دواړو ترانو ته. چلو خپلې ترانه خو هم نه مني، خو پاکستان ته خو ډېر نه پاسي. نو دغه د رسمي توګه باندې څومره بد اخلاقي ده. ګو کې چې وایي چې اسلام کې دا نشته چې پاس او دا شی آشي کې، هغه خو خپل پوینټ اف ویو دا، خو دا دنیا سره چلیدلو رسمي توګه باندې پیژندګلوي کول دا هم ډېر ضروري ده. په دې باندې تاسو څه نظر لرئ؟ بیا مخکې پاکستان پالیسي باندې راځو. ډېره مننه اشفاق خان. ګوره د تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره پېښور کې د افغانستان کوم کونسل جنرال دی محب صاحب، هغې د کله چې د پاکستان ملي ترانه چې کوم دی د هغه وغږولې شوه، د هغې نه پس بیا د افغانستان نو هغې ته پای نصید. ما په خیال ما ته خو دې کې لکه صرف یو ایروګنس ښکاري، ځکه چې په اسلام کې خو زمونږ ته چې څونه کم اسلام ښولی شوی دی چې یاره د بل سړي د هغه د جذباتو، د هغه د احساساتو، د هغې به ته قدر کوې. تر دې پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم داسې ډېر ځله شوي دي چې یاره جرګه به روانه وه د یهودیانو سره یا د کرسچن سره، د نورو مذهب والا سره. نو چې کله به د هغوی د عبادت ټیم راغی، نو هغوی په عبادت هم په هغه جومات کې به یو طرف ته هغوی ودرېدل او بل طرف ته به چې کوم دی مسلمانانو خپل عبادت کو. مطلب دا دی چې دونه حده پورې چې یاره په جومات کې دننه هغوی ته داسې دا هم دا چې لکه ته اوس یو بل مذهبي پیشوا یا کاغه هر څه لکه زمونږ خو پښتو هغه خبره ده، وي ته د بل بده مور مه کنځه نو ستا به څوک ښه مور نه کنځي که نه. نو که لکه ته د بل د دین قدر نه کوې، ته د بل د رسم قدر نه کوې، د رسم و رواج قدر نه کوې، نو ظاهره خبره ده ستا به هم خلک نه کوي. نو زه دا وایم چې دې کې د دین او د دغه خبره نشته، دا بس یو یا خو ناپوهي خو ته ځکه نشو ویلی چې ډېر سینیر دا خو خیر پیل نه یو هغه روانه ده. خو دې وخت کې لکه هغه خو نه مني، هغه خو تاسو ولیدل چې کوم خپل بیرغ هغه کړی دی، په هغه باندې جنجالونه هم وشولو، په افغانستان کې هم په لګولو باندې ولس کې اوسه پورې
او یا تاسو سټوډنټان ولیدل چې هغه په کندو باندې خپل جانډې لګولي او هغه یې اخیستل لکه اولس اوسه پورې ما خپل بیرغ مني خپل هغه مني په داسې صورتحال کې تاسو څه ګڼئ چې تر اوسه پورې ولس چې کم دی لکه دا طالبان حکومت نه تسلیموي ولې چې هغې په دې باندې ډېر سخت خپل زورونه کوي؟ ګوره یو خدای چې ستا یو جنگي جانډی تا چې کوم جنگي حزب دی د هغې جانډی یو ستا د ملي جانډی لکه ته پاکستان کې ګوره د هر سیاسي ګوند خپله جنډه ده د مسلم لیگ خپله ده پیپلز پارټۍ خپله ده نیشنل پارټۍ خپله ده جمعیت خپله ده جماعت اسلامي خپله ده د هر سیاسي ګوند خپل دغه دی د هغې جنډې لاندې هغه جدوجهد کوي او اقتدار ته د راتللو دپاره کله چې اقتدار ته راشي نو هغه جنډه په ځای باندې بیا د قومي جنډه جدا د هغې جدا اهمیت دی هغه د ټولو مشترکه خپله جنډه یې ورسره لګولي هم دي قومي جنډه به بره وي قومي جنډه به بره وي لکه مین شی دا د ستا ملي چې کوم دغه دی هغه دی نو زه دا وایم چې اوس خو خیر دا خو لکه اوس د هغوی فیصله ده او هغوی وایي چې نه زمونږ دا چې کومه جنګي جنډه چې کومه وه دا زمونږ اوس قومي جنډه هم ډکلیر کړې ده خو اوسه پورې هغه لا چا منلې نه ده نه په نړۍ کې چا منلې ده او څنګه چې تاسو وایي چې دننه افغانستان کې هم هغې باندې خاص کر چې کوم افغانان دي نو زیاتره افغانان وي د دې فیصلې سره اتفاق نشته دی او دا وجه ده چې تاسو ګورئ هغه ورځ خیبر میډیکل کالج کې هم یو افغانه ځوانه وه جنۍ هغې هم چې کله ډګري اخیستله نو چې سټیج ته راغله نو د افغانستان د جنډې لوپټۍ څادر یې په سر کړی دغه شان د تاسو وکتل چې دا ایم ساینسز کې کوم پروګرام نو په دې کې په سوونو باندې افغان طلبه ته چې کله ډګرانې ایوارډ کېدې نو چې سټیج ته به هغوی راغلل نو هغوی خپله هماغه جنډه چې کوم هغه د افغانستان جنډه ده هغه یې دغه کړې وه د طالبانو جنډه چې کومه ده هغه یې نه وه پوګه کړې. خو اوس دغې بل سوال دی چې په داسې حالاتو کې اوس پاکستان یو طرف ته دومره ښه وکړل په زرګاو سټوډنټانې اعلی کوالیفاید تعلیمي ورته ورکړه ښه توګه باندې لکه څنګه پاکستانیان دلته کې شهري ته حیثیت حاصل دی هغوسې افغانانو ته هم اوس په اخره کې چې کوم دغه عمل شروع کړی دی او پسې عمل په دې کې په زرګاو طالب علمان هم سفر کیږي او نور چې کوم خلک دی هغه هم دي نو زور زبردستی باندې دغه ویستل ته سوی یا په داسې حالاتو کې چې یا افغانستان سټیبل نه دی لکه موږ په دې صورتحال باندې وینو چې اولس هغه نه مني هغه رسمیات یا هغه په بدلون نه مني یا هغه نه مني نو په داسې صورتحال کې بیا درېیمه چې کومه دې سره خبره ده چې جنکو تعلیم نو دغه په حوالې سره پاکستان ته څه پکار دي حالانکه یونیسیار هم په دې حوالې سره مخکې اعلی حکام راغلي په دې حوالې سره خصوصي خبرې کړي دي. ګوره پاکستان څه لیګل ریسپانسبیلیټي نشته دی نه څه کانسټیټیوشنل ریسپانسبیلیټي شته د پاکستان تاسو ویلی شئ چې یو مورل دغه کې دا خبره کوي شي چې او یاره افغان سټوډنټانو ته یا خاص کر زنانو ته چې کوم تکلیفات دي نو د هغې په بنا باندې هغوی سره لږه گزاره پکار ده او زه دا وایم چې دا خبره ټیک هم ده خاص کر چې کوم افغانان سبق وي دلته کې پکار دي چې هغوی ته مخور کړي شي چې هغوی خپل سبق پوره کړي او خاصه توګه باندې زنانه چې کوم دي هغه که په هر کلاس کې دي د هر لیول باندې دي نو چې هغوی ته مخور کړي شي چې هغوی خپل تعلیم پوره کړي ځکه افغانستان کې بیا دا سهولیات نشته ټیک ده د هغې چې کوم اخراجات راځي دغه راځي په هغې باندې خبره کېدی شي هغه د موږ یو طریقې کار وله پکار دی خو دغه شانتي ویستل په سبق په نیمه کې پرېښودل چې بیا هلته کې د هغوی سبق ختمیږي ما په خیال دا د هغوی د آئین سره چې کوم دی د آینده سره دا به لږ زیاتېږي. تاسو خبره بالکل درست ده چې قانوني توګه باندې یا نور هغه باندې خو پاکستان باونډ نه ده خو چې کوم د 45 نه دلته کې دو خدمات خپل هغه کوي نړیوالې ادارې هم مني بیا دومره ښهوالی چې کوم دی خلک هم ځنې مني بیا اخره کې لکه زه وایم چې پکار ده چې یو لکه نږدېوالي یو ګاونډي هیواد په توګه یو لکه ډېر نږدې موږ رسمي هغه دي نو په هغه یو ښه جسټر په حوالې سره دغه یو اقدام باندې غور هم ویل کېږي چې ځینې حلقې په دې باندې غور کوي چې دا د دې دپاره یو ښه ریلیکسیشن ورکړو. دې باندې ما خو شروع نه موږ دا خبره کو لکه دننه خبره روانه ده خو پاکستان سیستم ډېر زیات سلو روان دی دا هر ریاست کې دا مسله یي چېرې
د نظام د ننه دومره پیچیدګیانې چې هغې باندې کار کېږي نو کافي هغه دغه شوي. نو دا خو تقریبا موږ د میاشت 2 میاشتو نه اورو چې دوی په دې باندې کار کوي. خو کله به عملي کېږي هغه دغه بنیادي سوال دا دی چې کله عملي شي نو بیا به موږ ووایو چې او یاره دې باندې. خو دا د ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې دې حوالې سره کاروایان روانې دي، صغور و هوس روان دي، د نن پالیسۍ باندې غبر کی. ها اوس رزو اخیری پوښتنه به دغه باندې کو بیا به رزو د پاک هند جنگ باندې چې دا پیور کارت چې کوم دی پیور کارت والا کسان ته 30 جون خو شوی، خو تر اوسه پورې آیا دا 30 جون پورې به چې کم عمل روان دی اوس خو ډېر سستۍ سره کیسه روانه ده. اوس خو هغه وایي چې نیش برابر کیسه ده، ولې چې کیسه اعلان خو نه دی شوی، خو غیر اعلاني توګه باندې ویل شوي دي چې معاملات سلو کوي، ولې چې پاک هند جګړه هغه چې کومه روانه وه. نو د پیور کارډ والا کسان چې کوم 30 جون ویل شوي آیا دا به هغه ته ورسي یا به نه ورسي، یا دې پالیسي باندې څه خو روان دي؟ ما په خیال پیور کارډ والا ته خو دوی ویلي دي چېرې تاسو هم ځئ او د 30 جون نه پس خو بیا باقاعده دوی وایي چېرې موږ به لکه هغه کوم چې ډیپورټیشن دی هغه به کېږي. خو څنګه چې تاسو خبره وکړله چېرې د هند دا مسله راغلې ده نو اوس په هغه کې کافي کمې راغلې دي او ښکاري داسې چېرې اوس دغه نیول او ارسټ کول او تاڼې ته یا پولیس هغه سیستم چې کوم دی هغه کافي حده پورې کم شوی دی. اوس ګورو چې لکه 30 جون دا اوس مای ده، نیکسټ جون دی چې څه کېږي. خو څه پورې لا دوی ACC کارډ هولډر چې کوم دی هغه کې په مشکله سره 50-50 وتی دي او هغه چې کوم دی 8 لکه دي. ما په خیال کار ډېر غټ دی او دا به په خلاره دا یو حسن صاحب دا تاسو هم د دې جوړیږي ولې تاسو الته هم ډېرې رابطې وي د افغان چې کوم حکومت ته خاص کر طالبانو سورسز سره تاسو وخت په وخت رابطې وي. آیا د کې دا خبره ډېره لکه پر خاص کر زموږ ذرایع هم دا کنفرم کړي دا چې افغان حکومت یعنی طالبانو حکومت پاکستان ته دا ویلي چې دا آرام سره مونږ ټول قبلو چې ټول راشي چې مونږ یو حکومتي یو ډانچه کومه دا هغه مکمل کړو او مخته بیا پروسس مخته وسو او په دې عمل کې افغان حکومت ورسره شریک دی. یعنی څه معاهدې داسې شوي دي چې لکه ریټن صورت باندې هغه باندې خو نه دي راغلي لکه څنګه تاسو ولیدل چې انټیلیجنس بیس شیرینګ شو کې یو کامیابي هم حاصله شوه. همدغه شانتي دا معاهده کې هم داسې ده چې د افغانان په آرام طریقې سره واپس راولي. ما په خیال دا خبره د ښکاري تاسې چېرې هغوی ویلي دي چېرې په یو ځای باندې هغوی ته ملتې مسلې او دونه ډېر کسان ځي نو هغه هم هغه مرکبي حکومت نه دی. نو هغوی د طرفه ستاسو خبره بالکل ټیک ده، داسې رپورټس هم دي خو هغه ښکارېږي چېرې پاکستان اوس هغه زیات نه زیات د ورځې چې کوم دی 500 ولاړل 600 ولاړل کوم چې ولنټري په خپله باندې ځي. اوس هغه نه ده چېرې ټرکونه د سند نم را روان دي، پنجاب نم را روان دي، بلوچستان نم را روان دي، زور زبردستي کې زور زبردستي والی. ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې ښکاري داسې چې د دوی یو انډرسټینډینګ شته. انډرسټینډ اوس رزو د هند په حوالې سره چې پاک هند جګړه چې کومه ده تاسو څه ګڼئ چې هند ته ډېر غټ بھارت ته شکست شومیل او جګړې نه مخکې نه ما په خیال دا به په شکست خبره نه کوو ځکه چې جنګ ښه شی نه دی او هند چې څه غوښتل نو تقریبا هغه یې وکړله. هغوی خو دا شی استعمالو د هغوی په ذهن کې چې کوم دی همدغه د سنتاس معاهدې د خبرې وې نو هغوی د هغې دپاره دا یو فالس فلیګ موږ چې ورته اپریشن وایو یو ډرامه جوړه شوله. یا ډرامه خو نه وه خو لکه استعمال یې کړله دا ټریجډي چې کوم دی د پاکستان خلاف استعمال کړله او دغه یو څو دغه یې وکړله. خو ما په خیال کم جګړه چې مونږ توقع وه چې هغوی به حمله کوي یا به غټه یا به وړی یا دغه هغه اوسه پورې لا د هغې څه امکان نشته دی. خو وروسته هم ته ویلی شي چېرې لکه کیدی شي هغوی ټایم اخلي او نه خو تر اوسه پورې لکه سفارتي توګه باندې که امریکا نه وګوره جواب ورته کلک میلاو شو دواړو سره هغو رابطې وکړې په دواړو جوابونو کې لکه چې کم هند غوښتل هغه نه وشول کم پاکستان غوښتل هغه وشول چې پاکستان کوم موقف و چې جوینټ انویسټیګیشن به وکړو په دې حوالې سره نو هند ته هم دغه جواب ورکړ. بل طرف ته یونایټډ نیشن چې کم دی هغه سیکورټي کونسل هغه هم یو قسم پاکستان موقف سره ولاړ دی. داسې ښکاري لکه ستا بالکل لکه امریکا چې بیان نه کړي نو هغوی دا ونه وي هغې وایي چېرې تاسو انویسټیګیشن وکړئ یو بل سره رابطه وکړئ خبرې اترې لاین اف کمیونیکیشن اسټابلیش کړئ او مسلې چې کوم دي دا تاسو دو طرفه حل کړئ. دا خبره خو د هغوی بالکل ټیک ده. څنګه چې د UN د طرفه کوم قرارداد دی نو هغه هم هغه نه دی کوم چې انډیا غوښته. نو سفارتي سطح باندې خلک لګیا دي انډیا ځان ته دعوې کوي پاکستان ځان ته دعوې کوي. حقیقت څه دی خو دا ده چې لکه اوسه پورې جنګ اوایډ شوی دی دا یو ډېره ښه خبره.
لکه دا اوس دې صورتحال کې ګورې چې جنگ وشي یا جنگ امکانات ختم شوي دي؟ ما ته نه ښکاري چې جنګ وشي، ځکه چې یو نه پاکستان غواړي چې جګړه دې وشي، نه هندوستان غواړي چې جګړه وشي. ما په خیال جنگ چې کوم دی هغه د مسلې حل هم نه دی او جنگ کې څوک ګټه نه کوي، جنگ کې دواړو ته تاوان دی. نو زما نه د خیال چې جګړه وشي په دې حالت. ډیره مننه حسن خان صاحب، تاسو هم څه ولیدل ګران کتونکو؟ حسن خان صاحب نظر هم تاسو ولیدل په دې حوالې سره، خاص کر د افغان پاک افغان ایشو سره او کم خبرې روانې دي یا کمې کیسې روانې دي، مخته هم تاسو را نظر چو. حسن خان صاحب په خپل چې کوم پلیټ فارم دی هغه هم تاسو ګوري، خاص کر اوس پښتو لپاره هم بل آغاز وکړو. نو موږ ورته هم کوو چې په دې باندې هغه فوکس ډېر وساتي، ولې چې پښتانه خاص کر هغه سره ډېر زیات مینه لري او نظر هم ډېر زیات لري. او موږ به هم کوشش کوو او تاسو نه هم مینه غواړو که ملګرو تر اوسه پورې موږ سره سات راکړی او نه خصوصي مننه هم او ریکویسټ هم وي چې که ملګرو نه یې سبسکرایب کړی چینل زما هغه سبسکرایب کړئ او تاسو مینې او ولې ډېره ډېره مننه. آباد او خوشحال اوسئ.